تازه خبر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپ اچوونکی راشد خان په خپل تازه ټویټ کې د بیگ باش سیالیو په اړه څه خبرې کړي د هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. راشد خان چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر و څو ورځې وړاندې د کرکټ بورډ له لوري د هغه پر ځای پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان کپټان وټاکل شو او راشد خان یې مرستیال لوبډل مشر شو. راشد خان چې د هند تجارتي لیګ په ګډون د نړۍ په ټولو سترو تجارتي لیګونو کې لوبیږي. هغه د تجارتي لیګونو په برخه کې ډیر شهرت لري. هغه په آی پی ایل کې بیا د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبیږي. د یادولو ده چې بیگ باش تجارتي لیګ په استرالیا کې ترسره کیږي چې نن د ډسمبر په 18 نیټه پیل شوې ده. لومړی لوبه د سیډني ټنډر او برزبن هیډ ترمنځ په برزبن کې روانه ده. راشد خان وایي چې یو ځل بیا ډیر خوشاله دی چې په بیگ باش سیالیو کې لوبیږي او د سیالیو پیلېدو ته ډیر په تمه دی. راشد خان د بیگ باش تجارتي لیګ کې اډلایټ سټرایکرز لوبډلې لپاره لوبیږي چې مخکې هم په دغه لوبډله کې لوبېدلی دی. هغه د خپلې خوشحالۍ څرګندونه په خپل ټویټر کې کړې ده. راشد خان په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ډیر خوښ یم چې یو ځل بیا په ابي ټیم کې لوبیږم. هغه مخکې لیکي چې د بیگ باش لیګ لپاره هر څه تیار دي او د لوبو پیلېدو ته سخت په تمه یم. د راشد خان لوبډله اډلایټ سټرایکرز به خپله لومړۍ لوبه د ډسمبر په 21 نیټه د سیډني ټنډر لوبډلې سره مخ کیږي چې د استرالیا په کانبرا کې به ترسره شي. نو ډیره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو به راسره تر پایه ولیدله. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې یاد ساتئ.